السلام علیکم ګرانو کتونکو، امید لرم چې تاسو به رک روغ یاست. لکه څنګه چې تاسو د ویډیو په عکس کې ولیدل چې همدا ویډیو د بیټکواین او کریپټوکرنسي په اړه ده. یعنی بیټکواین څه شی ده او څه ډول کار کوي، څنګه یې اخیستلی او خرڅولی شو، ګټه یې څه شی ده. د همدې ویډیو په جریان کې به تاسو ته همدغه څلور واړه پوښتنې ځوابیږي. نو ملګرو د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ، او که تر دې دمه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن در سره کلیک کړئ ترڅو تاسو زموږ له نویو ویډیوګانو څخه خبر شئ. لیدونکو، تاسو به ډېر زیات اورېدلي وي چې انټرنیټ کې پیسې ګټلې کېږي، خو زیاتره خلک باور نه باندې کوي. نو د همدې ویډیو سیریز له لارې زه غواړم تاسو ته د انټرنیټ څخه د پیسو ګټلو هغه لارې چارې وښیم چې زه خپله ورباندې کار کوم او پیسې ځینې ګټم ډېرې په اسانۍ سره. نو راځو لومړۍ پوښتنې ته چې بیټکواین څه شی ده. بیټکواین کریپټوکرنسي ده، یعنې ډیجیټلي پیسه ده. کریپټوکرنسي هغو پیسو ته ویل کېږي چې د لمس وړ نه وي، یعنې په انټرنیټ کې په خپل اکاونټ یا والټ ته جوړوو، هلته به یې ساتو او د انټرنیټ په سطحه تبادله کېږي. لکه څرنګه چې د افغانستان روپۍ افغانۍ ده، د پاکستان کلداره، همداشان بیټکواین هم روپۍ ده. خو بیټکواین په کوم هېواد پورې تړلې پیسه نه ده، بلکې دا یوه ډیجیټلي پیسه ده چې په انټرنیټ کې موجوده ده. بیټکواین د لومړي ځل لپاره په 2009 کال کې د ساتوشي ناکاموتو لخوا د 21 میلیونو په تعداد رامنځته شول، او د لومړي ځل لپاره یې قیمت 0.003 ډالره و. خو نن ورځ د یو بیټکواین قیمت 55,000 ډالره ده. 55,000 ډالره افغانۍ یا کلدارې نه ده. د بیټکواین ارزښت ډېر په تیزي سره له اندازې زیات لوړ شوی ده، بلکې نه تنها د بیټکواین د ټولو ډیجیټل کرنسیو ارزښت ډېر په تیزي سره مخ پورته روان ده. دویم، بیټکواین یا ډیجیټل کرنسي څه ډول کار کوي. بیټکواین یا ډیجیټل کرنسي په کوم هېواد پورې تړلې پیسې نه دي، یعنې بیټکواین په نور ډیجیټل کرنسیو بانک ته ضرورت نه لري، بلکې هغه په انټرنیټ کې ساتل کېږي او ډېر په اسانۍ سره یې موږ تاسو کولی شو چې د نړۍ د یوه کوین څخه د نړۍ بل کوین ته یې په 2 ثانیو کې ولېږو، هغه هم په ډېر کم فیس سره. د بیټکواین او نورو ډیجیټل کرنسیو ښه والی همدا ده چې ارزښت یې ورځ په ورځ د لوړېدا په طرف روان ده، یعنې که یې موږ واخلو تاوان نه پرې کوو. دریم، څنګه موږ تاسو بیټکواین اخیستلی او خرڅولی شو. بیټکواین او نور ډیجیټل کرنسي له بانک څخه اخیستلی شو د ماسټر کارت په واسطه، او صرافیو څخه یې هم اخیستلی شو. تاسو فکر کوئ چې اوس نو زه 55,000 ډالر له کومه کړم چې یو بیټکواین واخلم. ضرور نه ده چې تاسو یو بیټکواین واخلئ. تاسو کولی شئ چې د 500 ډالرو، 100 ډالرو او همداشان د 1000، 10,000، 20,000 او د 1,00,000 او د څومره د خپل وس او توان په اندازه کولی شئ چې بیټکواین واخلئ. د اخیستلو او خرڅولو طریقې یو شان دي، یعنې څه ډول چې اخیستل کېږي همداشان خرڅول کېږي هم. په راتلونکي ویډیوګانو کې به یې په عملي ډول بیټکواین یعنې نور ډیجیټل کرنسي واخلم او خرڅ یې کړم ترڅو تاسو ورسره اشنا شئ، د اخیستلو له طریقې سره اشنا شئ. څلورم پوښتنه، د بیټکواین ګټه څه شی ده. په بیټکواین باندې چې ټریډینګ وسي زیاته ګټه لاسته ځینې راوړلی شو. په ټریډینګ باندې په بله ویډیو کې په مفصله توګه خبرې کوو، دا یوه جلا او غټه موضوع ده. او بله ګټه مخکې مې هم یادونه وکړه چې ډېر په اسانۍ سره یې کولی شو له یو هېواد څخه بل هېواد ته په کم فیس باندې ولېږو، یعنې کولی شئ د حوالې کار ځینې واخلئ. خو تر ټولو ښه ګټه او خوندوره ګټه یې دا ده که یې تاسو وساتئ له اندازې زیاته ګټه به وکړئ، ځکه ډیجیټل کرنسۍ ارزښت ډېر په چټکۍ مخ پورته روان ده. لکه تاسو ولیدل یو بیټکواین لومړي ځل لپاره 2009 کال کې جوړ شو 0.003 ډالره یې ارزښت و، اوس یې په 2021 کال کې 55,000 ډالره ارزښت ده. نو ډېر له اندازې زیات یې ارزښت لوړ شوی ده. زه د یوه خپله تجربه درته ووایم چې په 2 میاشتې مخکې BNB په نامه یوه ډیجیټل کرنسي ده، د باینانس لخوا جوړه شوې ده. دا کرنسي 2 میاشتې مخکې په 200 ډالره باندې وه چې ما خپله واخیستله. اوس د یوې BNB ارزښت او قیمت چې ده 600 ډالره ده، او ډېر ژر دې اټکل شوی دی چې د مې د میاشتې تر اخره پورې به دې ارزښت 1000 ډالره شي. نو تاسو فکر وکړئ چې ډیجیټل کرنسي ټولې یو تنها BNB او بیټکواین ټولې څومره مخه تیزي سره مخ پورته روان دي. نه تنها چې کریپټوکرنسي بیټکواین ده، بلکې په زرهاوو کریپټوکرنسي موجود دي، خو لومړی او قیمت ترینه ډیجیټلي پیسه چې ده هغه بیټکواین ده. دوهمه ډیجیټل پیسه چې ده هغه اتریوم ده. دریمه بیټکواین کیش، LTC، BNB او داسې نورې ډیجیټل کرنسي موجود دي په انټرنیټ کې. هیله ده لیدونکو چې له ویډیو څخه به مو ګټه اخیستې وي. که کومه پوښتنه لرئ نو لاندې یې کمنټ کې ولیکئ.
په راتلونکو ویډیو کې به زه تاسو ته عملي ښیم چې څنګه موږ تاسو بیټکواین او نور ډیجیټل کرنسیو ته اکاونټ جوړولای سو او چیرته جوړولای سو او په عملي ډول به دا کار سرته رسوو په راتلونکي ویډیو کې. تر بلې ویډیو هم په الله سپارم. ښه وخت ولرئ. ښې چارې.